بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د خبرونو سرټکي. په کابل کې د صنعت اونۍ د 4 ملي او نړیوال نندارتون ترسره کېدل. په هیواد کې د صنعتي پارکونو په جوړولو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ټینګار او د جرمني د صدر اعظم دا غوښتنه چې پر غزې د اسرائیل بریدونه غیر عادلانه دي. د لوی مهربانه خدای په ثنا او ستاینې سره درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1404 کال د غبرګولي 6مه نیټه ده. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي د صنعت اونۍ د 4 ملي او نړیوال نندارتون په پرانیست غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت د کورنیو تولیداتو بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلي حنفي زیاته کړې له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ په موخه هیواد ته پر هغو وارداتي توکو تعرفه وضع شوې چې په کور دننه هم تولیدیږي. همداراز اداري مرستیال د افغانستان صنعت د لا ودې هیله څرګنده کړې ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند د صنعت اونۍ د 4 ملي او نړیوال نندارتون په پرانیست غونډه کې ویلي چې اسلامي امارت د هیواد د صنعتي کېدو لپاره مهم اهداف تعقیب کړي او بیلابیل ولایتونو کې د صنعتي پارکونو جوړېدو ته لومړیتوب ورکړی دی. ښاغلي برادر زیاته کړې اسلامي امارت هڅه کوي چې د وارداتو پر ځای کورني تولیدات زیات سي. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د صنعت اونۍ د 4 ملي او نړیوال نندارتون په پرانیست غونډه کې د سیاسي خپلواکۍ د ساتلو لپاره په اقتصادي ځان بسیاینه ټینګار کړی. ښاغلي عمر ویلي چې اسلامي امارت شپه ورځ هڅه کوي چې صنعتي پارکونو ته کافي اندازه برېښنا ورسوي. نوموړي زیاته کړې یاد شرکت په تیرو 7 میاشتو کې د څه باندې 900 میگا واټه برېښنا تولید پروژې ډیزاین کړی چې ځینې یې پرانیستل سوي هم دي. ډاکټر عبدالباري عمر ویلي راتلونکي اونۍ به د لوګر صنعتي پارک کې د 40 میگا واټه برېښنا او د 126 میگا واټه ظرفیت لرونکي سب اسټیشن پروژه پرانیستل سي. او په پای کې د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرتس په غزه کې د اسرائیل یرغلګرو کړنې غندلي او ویلي دي چې ملکي وګړو ته د زیان رسولو کچه نور د توجیه وړ نه ده. د رویټرز د راپور له مخې نوموړي په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي چې په غزه کې پولې تر پښو لاندې سوي او نړیوال بشري قوانین نقض سوي دي. میرتس زیاته کړې اسرائیل باید داسې کړنې ونه کړي چې خپل نږدې ملګري هم منلو ته چمتو نه وي. د جرمني لومړي وزیر ټینګار کړی چې نه پوهېږي اسرائیل یرغلګر په غزه کې د کومو موخو لپاره جګړه کوي. په غزه تړانګه کې د اسرائیل یرغلګرو د روانو پوځي عملیاتو پر ضد نړیوال غبرګونونه زیات سوي او ان نږدې متحدین یې هم پر وړاندې د اقداماتو اعلان کړی دی. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تاسو کولی شئ د اوروج بېلابېل خپرونې د دې ادارې د سوشل میډیا له طریقه وګورئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.